نبی علیه السلام وایي الغزو غزوانې، دوه قسمه جنګ ده. فاما من ابتغى وجه الله، هغه سړی چې دی جهاد کوي د الله رضا پسې ګرځي. ابتغى وجه الله، یو دا ده چې دی د جهاد د دې په خاطر کوي چې د خدای راضي کړي، د خدای پسې منډې وایي، ستړی ستومانه د خدای د لقا د خدای د رضا پسې ګرځي. شپه او ورځ په دې سوچ کې چې څنګه خدای خوشحاله کړم، څنګه خدای راضي کړم او څنګه خدای ته توجه وکړم. دا یو شی سو. واطاع الامام، بل څه شي کوي په دې جهاد کې د امام اطاعت کوي. ورونه دې مهمه نکتې ته هم متوجه اوسئ. په خاصه توګه باندې ورونه په دې خطه کې امام ګورئ. ورونو ما مخکې یو خبر درته وکړه، هر خبر سړی نشي کولی، خو امام نه امیر عام مراد وي، لکه سلسله په سلسله باندې. ورونو چې موږ تقریبا په ډېرو شیانو کې په دې کې موږ له ډېر غټ نقصان سره مخ کېږو. که چا خپلې مجاهدینو پوښتنې درلودې، اخر کې به دغسې پوښتنې وکړي. واطاع الامام، دویم څه شي ده؟ اطاعت د امام ده، اطاعت د امیر ده. دا دویم فرض ده، رکن ده. وانفق الکریمه، انفاق مال مصرفوي. کوم مال مصرفوي؟ حلال مال مصرفوي. ورونه متوجه سئ ورته. په جهاد باندې حلال مال مصرفوي. د ظلم د غلا داسې مال چې هغه په غیر مشروع طریقه باندې را حاصله کېږي، داسې مال چې هغه د مسلمانانو په ناراضګي باندې تر راخیستل کېږي او بېرته په جهاد کې مصرف کېږي، دا ورونه انفق الکریمه نه ده. ورونه ګوره دی د فرائضو د جهاد نه ده. وانفق الکریمه، کوم مال مصرفوي؟ حلال مال مصرفوي. ویاسر الشریک، د خپلو ملګرو سره آساني کوي. دا هم ګوري په فرائضو کې راوړی، دا په هغو شرایطو د مقبولیت د جهاد کې راوړی چې مجاهد د خپل مجاهد سره آساني کوي. داسې نه وي په مرکز کې ناست وي، ترشه ټنډه ورته نیولې چې تر مخې غږېږي نه، خبره یې نه وي کړې، تمام ورځ جنګ و جنجال او لانجې وي. ورونو په فرائضو د جهاد کې، په شرایطو د مقبولیت د جهاد کې ورونه دا هم داسې ویا سره شریک د خپل مجاهد ملګري سره به آساني کوي. څومره آساني چې ورسره کوی شي دا به ورسره کوي. ځکه ورونه جهاد داسې یو عمل ده چې څوک له یوې دنیا نه راټولي، څوک له بلې دنیا نه راغلی وي، څوک له یو ملک نه، څوک له بل ملک نه، څوک د یوې ژبې، څوک د بلې ژبې، څوک د یو عادت، څوک د بل عادت، څوک د یو رنګ خوراک والا، څوک د بل رنګ خوراک والا، څوک د یو رنګ اخلاق والا، څوک د بل رنګ اخلاق والا. که په دې کې د ویا سره شریک لفظ را نشي، ورونه دوه ورځې هم نشي سره تېرولی. پوه شو ورباندې؟ دم له شرایطو د مقبولیت د جهاد نه ده. څلورم څه شي؟ ویا سره شریک. پنځم څه شي ده؟ واجتنب الفساد، فساد نه به ځان پکې ساتي. هر هغه شی چې په جهاد کې د فساد لامل ګرځېږي، له هغو شیانو نه به ځان ساتي. که داسې اعمال کول چې په هغو اعمالو سره ورونو د دوی جهاد فساد راته، جهاد خلکو ته جهاد ورته مفسد ګرځېده، جهاد خلکو ته مفسد معرفي کېده، د دې شی نه به هم مجاهد ځان ساتي. دغه څلور مطلوبه شیان کوي، پنځه مطلوبه شیان چې دا به کوي. پوه شو ورباندې؟ څه شي څه شي؟ رضا د الله په خاطر باندې به جهاد کوي، اطاعت به کوي. ګوري فرض ده، د خدای حکم ده. حلال مال به مصرفوي، د خپلو ملګرو سره به سهولت او آساني کوي. هغه مجاهد چې د خپلو ملګرو سره آساني او سهولت نه کوي، ورونو هغه هم تارک د شرایطو ګرځېږي، تارک د شرط د جهاد ګرځېږي. ورونو خطرناکه مسله ده. که تاسو دا وسیله